کر د مدرسو علماو ته د مدرسو طالبانو ته د چایو ډوډۍ په وس پرای راوړي د چای سالم په وس د چای د اوبو د با د چای د لس پوی مولوي مصطفی غاجان صاحب پر سوشل میډیا نن پوسټونه چلیده چې د پرلت کمیټې دا اعلان کړی دی چې مطلب که دا زموږ بندیان نه سوی لا په دا 2 ورځې کې موږ غر بندو او ډي سي اف اس بندو دا حقیقت لري که نه لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول صدر مخستې د میډیا موږ شکریا ادا کوو چې دا اولې ورځې تر اوسه پورې ته زموږ سره هر رقم تعاون د میډیا د لارې کړی دی. بلکل دا پوسټونه بعض ذمهوارو کسانو کړي وو، بیا په شخصي کې ما هم رابطه ورسره وکړه. تر اوسه ساعته پورې فلحال د پرلت کمیټې هېڅ یو اعلان نه دی کړی، نه د لارې د بندېدو کړی، نه د ډي سي اف اس دا کړی دی، نه د بل ځای کړی دی. تر اوسه پورې دا هېڅ حقیقت نه لري. او خو پر روان وخت کې به دغه یو شی سي چې مثال دا زموږ بندیان په کومه واویسته رایله کېږي. آیا هغه د لارې د بندېدو په واویسته رایله کېږي په ذریعه؟ آیا هغه د انلسي د مخ د بندېدو په ذریعه رایله کېږي؟ آیا هغه د ډي سي اف اس د بندېدو د مخ د بندېدو په ذریعه رایله کېږي؟ آیا هغه د کوټې د ماش د بیو په ذریعه رایله کېږي؟ و دا ټولو شان ته به بیا د پرلت کمیټې کښېني، ودې ته به ګوري چې زموږ بندیان په کوم صورت کې رایله کېږي. بیا به هغه صورت موږ اختیاروو. هسې دا شی موږ نه کوو چې سیستم پر یوه خوا روان او موږ بله خوا ورسره کوو چې هغه زموږ بندیان ته نور یا ریمانټونه ورکول کېږي یا نور هغو ته زیان رسول کېږي. داسې ګام د پرلت کمیټې انشاءالله په هېڅ وخت کې داسې ګام نه اخلي. او مولوي مصطفی غاجان صاحب دغه نوی ځای جوړ شوی دی او دا د دې به څه ګټې او دا په څه دغه جوړ شوی دی او دې له څوک راتللی شي؟ دا تا ډېر ښه سوال وکړئ. دغه د پرلته څه د مانده څه د دروازې پر سیډ باندې دا ځای چې موږ جوړ کړی دی د ولسي کنډک په نامه باندې و دې له هرې پارټۍ والا راکلی سي. یعنې ولسي کنډک څه معنا؟ دا د ټوله ولس دی دا ځای. دا په دې وجه موږ د مولا المنان صاحب د کریم دادالله صاحب د دې په مشوره باندې دا ځای جوړ کړي چې 3-4 واره زموږ پر دا پرلت باندې حمله وسوله، زموږ خیمې راوسوځلې، زموږ ملګري راخوش کړو. محمد ایوب شهید په دا د پرلت په حمله کې شهید شولو. نو دا شی دلته له غړي ورونه ډېر ستړي و. بار مې په بیانو په اجلاسو کې موږ ته دا ویله چې سیاسیانو خیمې نشته، سیاسي پلانکي پارټۍ خیمه نه ده درولې. نو دا غټ ځای موږ بیا انتخاب کړي چې په دې کې اوس د ولس و هر ځوان ته موږ دا خواست کوو، سپین ږیري ته دا خواست کوو چې په هر ټیم کې خامخا دا نه چې پر 10 بجې پرلت شروع کېږي تر 12 بجو پورې ستۍ ذمهواري ده. که د شپې څوک فارغېږي، که مازدګر فارغېږي، که سهار وختي فارغېږي، دغه ځای ستۍ په خدمت کې دی. جګۍ جوړه شوې ده، ښه پراخه ځای دی. دلته هر چا ته موږ دا خواست کوو، خاص کر د مدرسو علماو ته، د مدرسو طالبانو ته چې هغه په کار دا ده چې متممان حضرات د هر ماخستن 2-3 مدرسې 5 کسه راستئ. که موږ شلومبي او ډوډۍ خوړه دی به هم راسره خوري، که موږ وچ وکړو که نه دا خوړل انشاءالله چې هر څو نفر یې دلې انشاءالله هغه شی به زموږ سره خوري. که اوبه وي که هر څه ولو هغه د دوی پر دا ځای ګیله نه کوي. خو یو وار بیا زموږ خاص د مدرسې د متممان څخه دا خواست دی چې باید په هفته کې د مدرسې یوه مدرسه 5 کسه دلې د شپې دپاره راستئ. ځکه دا مسله یې کړه نه در ما پورې تعلق لري، نه در له غړي پورې لري، نه در سیاسي پورې لري، نه در تجاره پورې لري. دا د ټوله چمن د ټوله پښتانه کا مسله ده. په دې کې به طالب هم خپل کردار ادا کوي، خان به هم ادا کوي، ملک به هم ادا کوي، سیاسي به هم ادا کوي، له غړی به هم خپل کردار ادا کوي، تجار دکاندار هر څوک به خپل کردار ادا کوي. نو موږ یو وار بیا د ټوله ولس دا خواست 24 غنټې دا ځای خلاص شي، که ورځې که شپه زموږ ته صدا خواست دی چې دلته راځي زموږ سره که د چا شپه په وس کېږي، که د چا ورځ، که د چا 10 منټه، موږ به ښه عزت و احترام کوو. دلې دې راځي زموږ سره دې کښېني. او مولوي مصطفی صاحب د دې ځای سیسټم او خرچه د دې په حواله کې څه راته ووایه؟ دا تا ډېر ښه سوال وکړې وروره. د دې خرچه خو زموږ سره نه پیسې شته، نه دی تجارت زموږ روان دی. د پرلت د اولې ورځې تر اوسه پورې موږ د دکاندارانو، د اجانو، د سرمایهدارانو، د تجارانو ډېر کور ودانۍ وایي. بعض دلته که د چا شلومبې په وس کېږي هم در خپله وس راځغلی. ما په غره کې هم دا مجلس کړی و، د چا به شلومبې په وسه کېدې هم یې راوړی. سپین ږیري حاجي بابا وي ورځ 15 که 6 د کور ډوډۍ په کڅوړه کې تړلې ولې او یو بوتل شلومبې راویول، دا مې وس دی. نو دلته موږ هم چې وروره د چا شلومبې په وس پرای راوړي، د چایو ډوډۍ په وس پرای راوړي، د چای سالم په وس، د چای د اوبو
ډبه د چا د ولس پویه ښی دا ټوله د دغه ولس موږ سره مینه ده خو ما تا ته وویل په دې کې به هر سړی خپل کردار ادا کړي اوس فلحال زموږ اوس ته ډېر سخت ضرورت امام الالمنان صاحب ملګرو ته م ویلي دي چا ته موږ ویل چې یوه د اوبو ټانکی که د چا سره کور ولاړه یې دوی کار نه ځي نخې دلې زموږ د اوبو دا یو مشکل دی امانتاً دې راولي وروره دلته دې ودروي که سبا هر مشکل ورته جوړ شو د خپلې ټانکۍ تاوان یې موږ ورکوو دغه یو شی دی زموږ سره ولس وکړي چې د هر چا سره ټانکی ولاړی دا ستا د ویډیو په توسط موږ ورته وایو د اوبو چانټۍ چې موږ ته دلته امانتاً راکړي خو دا شي ته مې زیات ضرورت دی او نور څوک ښه خلک پر دنیا ستا وروره د چا چې د هر شي تعاون کېږي وروره خو دا دې خلک د دې ورځو شپه ناست دي څه هر څه تعاون یې کېږي وروره زموږ دروازې ورته خلاصې دي موږ سره دې خپل تعاون کوي د دا ولس سره دې کوي د دا خوار او غریب سره دې کوي